نو د دې د وجه نه ته د بعضې صورتونو زه په دې جمعو کې بیان کوم. پکار دی دا یاد ساتئ چې الله دا قرآن را لېږلی دی د الحمد نه تر د والناسه پورې. نو موږ له پکار دي چې موږ په دې ټولو ځان پیکو. خو دا زموږ بدقسمتي ده، دا زمونږ لویه بدقسمتي ده، دا زمونږ لویه کمزوري ده چې موږ په قرآن باندې ځان نه پیو. نو چې څومره د قرآن نه لرې کېږو نو دومره موږ د بربادۍ او د ناکامۍ په لارو باندې روان یو. نو دا خو زمونږ په موږ په علماو باندې دا لازمه ده چې دې خلکو ته د دې قرآن بیان وکړي، او په خلکو هم دا لازمه ده چې د دې علماو نه وو. خو دا موږ بدقسمته یو. ته به یې څنګه بدقسمته؟ نو د بدقسمتۍ لویه نښه خو دا وګورئ چې تاسو په دې خپل مساجدو کې وګورئ. دلته خو شکر دی خلک ډېر راشي، خو زموږ په دې مساجدو کې د جمعې جمع یو صف یا دوه صفه وي. ولې؟ موږ زده کړه نه کوو، د زده کړې په طور باندې نه راځو. نو د هغې په وجه باندې موږ د الله نه نور هم لرې کېږو. نو کوشش به زموږ او ستاسو دا وي چې څومره علماو ته کېناستو د هغوی خبرې مو واورېدې، انشاءالله دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي. الله دې په دقه موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. چې کومه سلسله راته بعضې جمعو کې زه بیانوم د سورتونو، په هغې سلسله کې نن د یو سورت بیان راته کوم. د قرآن شریف په ژبه کې او د قرآن شریف په لهجه کې دقې سورت ته سورت الشمس وایي، سورت شمس. دا د 13مې سپارې کې یو سورت دی او په 15 آیاتونو باندې مشتمل دی. مکه مکرمه کې نازل شوی دی. خو د دې سورت یو 3 مقاصد واره او ډیر زبردست مقاصد واره. یو خدا واره چې دې کې الله رب العالمین د یو ډیر لوی مطالبه منګ او تاسو ته حکم کړی دی، او بیا راته دا ویلی دي کو دغه مطالبه تاسو ومنله نو کامیاب به سربالا به د کامیابی په لویه پوړۍ به ختلی او کو نه منله نو د ناکامۍ لوی دلدل ته به پروزې. خو دلته زه یو خبره کوم او دا خبره به د زړه په غوږو باندې لږ روړجانه واورئ چې د کامیابۍ دا لاره موږ ته ښولې ده چې تاسو به کامیابیږئ. نو د دې کامیابۍ نه مخکې دا یو خبره واورئ، دا ډېره عجیبه ده. د دې کامیابۍ نه مخکې الله رب العالمین قسمونه خوړلي دي، قسمونه. او څو قسم یې خوړلي دي، دا یو ناشنا خبره واورئ. دا ګورې زه راته څه دا ناول او ډایجسټ ته نیم لګیا، دا د الله رب العالمین کلام دی، کلام. او دا صورت تاسو ته موږ وي اکثر امامان یې په دې جمعه کې هم وایي او په دې منځونو کې هم وایي او تاسې اورئ او اکثر ملګرو ته دا صورت یاد هم دی، خو په مقصد باندې نه یې پي. نو د هغې لویه خبره دا ده چې موږ هغې کامیابۍ ته نه رسو. اوس چې الله د کامیابۍ دا لاره موږ ته ښولې چې ته به کامیابې، نو زمونږ او ستاسو دپاره یوه خبره هم د الله دا کافي وه چې الله وي ته کامیابې، خو تا دې دا چل وکړه، بس دا زمونږ دپاره کافي وه. او ته ناکامې کو تا دا چل ونه کړه، دا زمونږ دپاره کافي وه. الله داسې ونه وي، بلکې الله رب العالمین د دې کامیابۍ او د ناکامۍ ښودلو دپاره الله رب العالمین یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ نه اووه نه 11 قسمه الله خوړي. الله اکبر. ته د الله په ذات یقین وکړې فاروق جانه چې دا صورت زه بعضې وخت ویم نو دا بدن مې اورپي چې الله 11 قسمه وخوړل. د الله د قسم ته اډو ضرورت شته هم نه چې الله وایي یو ښار کوه ښه بس د الله رب العالمین خو حکم داسې حکم دی چې هغه لاین آف آرډر دی، بس الله وایي کوه ښه. خو الله د دې نه مخکې 11 قسمه وخوړل. د 11 قسم نه پس بیا جواب قسم دغه کړی دی چې کامیابي په څه کې ده. نو دا خبره ډېره زیاته اهمه ده، دا خبره ډېره زیاته ضروري ده. ناول الله 11 قسمه وخوړل، بیا د کامیابۍ لاره وښوله چې کامیابېږي به په دې باندې. او کو چرې دا لاره د اختیار نه کړه نو تباهي. خو تباهي دې څنګه ده؟
نو دا په قرآن شریف کې د الحمد نه راواله تر د والناس پورې الله مختلف قومونه راوستي دي، خو په هغې قومونو کې د یو قوم بیان کړی دی چې هغوی ونه منله، نو هغې قوم سره ما څه چل وکړو، نو د هغې قوم قسم الله بیا بیان کړی ده، واقعه یې بیانه کړې ده، اشاره یې ورته کړې ده. قسم الله خوړلی دی، بیا د قسم نه پس الله د کامیابۍ لاره ښولې ده، خو دې ونه منله، نو الله وی تبا کوم به دې څنګه به دې تبا کوم، نو د یو قوم بیان الله کړی د هغه قوم درته زه بیانوم چې هغه قوم الله د تباهۍ په کومه لاره باندې ورغوستي دي چې نه یې ده منلي. نو ګویا ما ته وګورئ، بس هغه صورت شروع کوم، ګویا د دې خبرې دا مقصد دی چې دا کامیابي ګوره ډېره زیاته ضروري ده، دا کامیابي ګوره ډېره زیاته اهمه ده چې الله اول یولس قسم الله خوړل، بیا د کامیابۍ لاره وښوله، او که ناکام شو نو الله وی بیا به د داسې بربادو د یو قوم بیان یې کړی دی. نو وروڼو موږ به خپل دغې کامیابۍ دپاره هر قسمه سرتوړ کوشش کوو چې موږ او تاسو کامیاب شو، الله دې دغې کامیابۍ له موږ او تاسو راولي. دا د قرآن شریف صورت دی، صورت شمس شروع الله رب العالمین داسې کړې ده چې اول الله قسمونه خوړلي دي. نو قسمونه یې څنګه خوړلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الله وی والشمس وضحاها. خو دلته یو خبره یاده ساتئ، الله دلته په انور قسم خوړلی دی، د هغې په رڼا یې قسم خوړلی دی، بیا نور قسمونه هم خوړلی دي، خو په مادي شیزونو باندې خوړلی دي. دا یاد ساتئ، الله لاین آف آرډر دی، الله هر څه کولی شي او په هر څه قسم خوړلی شي. ما او تا دپاره دا جایز نه دي چې سیوا د الله د نوم نه علاوه په بل قسم وکړو. دا به څه ده یاد ساتئ، د الله د نوم نه علاوه په بل قسم ناجایز دی، حرام دی. دا زه د خپلې پښتني معاشرې خبرې کوم، زما د په پیر بابا قسم وي، پیر بابا ښه انسان دی، زه د هغه تکذیب نه کوم نه د هغه سپکوالی کوم، خو په پیر بابا قسم نه کېږي، په پیر بابا قسم نه کېږي. زما د کاکا صاحب وي، زموږ بعضې خلک وي په کاکا صاحب باندې قسم نه کېږي. زما د نیموړی بابا وي، ما د پیغمبر علیه السلام وي، بعضې وایي زما د مور په سر قسم وي، بعضې وایي زما د پلار په سر قسم وي، بعضې وایي زما د ستا په سر قسم وي. دا ټوله ګناه ده، دا به وایه نه. قسم به صرف د الله په ذات باندې، هم د ضرورت په وخت کې، هسې به څه قسمونه به هم نه خورئ، د ضرورت په وخت. نو الله قسمونه خوړلي دي، خو په الله دپاره هر څه جایز دي، زموږ دپاره د الله د ذات نه علاوه بل څوک جایز نه دی. نو الله قسم خوري والشمس وضحاها، زما د قسم وي په نور باندې او د هغې په رڼا باندې. نور تاسو ګورئ دا د راختلی دی او تاسو یې وینئ، د الله رب العالمین د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی. دا انوار، دا انوار د الله رب العالمین د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی، او زمون مخلوق ته ډیر زیات ضرورت دی، موږ مخلوق ته ډیر زیات ضرورت دی، زیر ته بیانوم. خو دا انوار د الله د قدرتونو یو لوی نښه ده. ته به وایې څنګه؟ نو خیر دا خو د دې ماهر فلکیات چې کوم د دې افلاک و ماهرین دي د هغوی نه تپوس وکئ، خو زه یې تاسې مختصر ویم چې موږ او تاسو برکته جسې په دې دنیا کې اوسو، نو د دنیا دا ځمکه ډېره زیاته خواره ده چې کوم ځای کې اینډ آف دی ورلډ د ځمکې هغه آخري حد د مو تا ته نه دی معلوم. په سوونو په زرګونو کیلومیټره په لکونو کیلومیټره دا دنیا پیلاو ده، خو چې په دې کومه دنیا کې موږ اوسو که نه، نو د دې دنیا نه دا انور ستا دا ساینسدانان وي چې 14 لکه چنده لوی دی. الله اکبر. زما په دې بدن ویښتو درېږي 14 لکه، 14 چنده نه، 14 سوم نه، اسا جانا 14 زره نه، 14 لکه چنده دا انور د دې ځمکې نه لوی دی. الله اکبر. رڼا یې موږ او تاسو ته رارسي، په څومره وخت کې رارسي؟ یو څو سکنډه زموږ دا 14 لکه چنده لوی دی، او کوم ځای دی زموږ ستا د تصور نم بهر دی، زموږ ستا د سوچ نم بهر دی. خو هغه رڼا الله رب العالمین دې انور له دا طاقت ورکړی چې په څو سکنډه کې دغه رڼا موږ ته رارسي. دا د الله د قدرت لویه نښه ده.
نو الله په ځکه قسم خوري. یو دا شو. دویم نمبر دا ده چې ته وې د الله د قدرت نښه ده نو فایدې هم ډېرې زیاتې دي. ستا د دې انوار نه زموږ بدن ته د بعضې شیزونو ضرورت دی، په هغې کې یو د مختلف ویټامینو ضرورت دی. یو ته ویټامین ډي وایي، ویټامین ډي په دې دا ډاکټران خپېږي. زما او ستا بدن ته چې د دقې ویټامین ډي ضرورت دی نو دا ته په ټیپرو باندې اسده نشي حاصلولی، دا ته په مولو او په چرګانو په دغه په مټرو نشي حاصلولی، دا به د دې انور نه تا ته حاصلېږي. نو یو فایده پیدا ده چې زمونږ او ستاسو د بدن بقا دا په دې انور باندې ده. یو. دویم نمبر دا ده چې زمونږ دا اډوکې دي، اډوکې د دې اډوکو د مضبوطوالي دپاره د دې نور مونږ او تاسو ته ډېر زیات ضرورت دی. خو دا نور نو زما او ستا اډوکې بعضې وخت نور وي خو زمونږ د دې بدن نه هغه حس الله وباسي نو د بعضې خلکو د بدن اډوکې هغه رجي، هغه رجېږي. نو د دې نور دویم نمبر فایدې دا ده چې دا دغه زمونږ د بدن د اډوکې دې سره مضبوط دي. او دریم نمبر فایدې دا ده، دا ګوره زه ستاسو نه د سیاستدانانو او د دې ډاکټرانو خبره کوم، د شریعت او د دین هغه خبرې بدلې دي. زمونږ او ستاسو په دې بدن کې قوت مدافعت دی، قوت مدافعت د یو څیز رامنې کول. داسې مرضونه دي چې هغه ستا په دې بدن حمله کوي خو ستا په دې بدن کې ورته قوت مدافعت و انګلیش کې ورته څه وایي تیمور جانه لالا دا قوت مدافعت دا ستا د بدن کې د دې نور د برکته د قوت مدافعت موجود دی. خو دا نه وي یعنې په موږ به زر دا مرضونه اثر کوي، نه د نور دا منې کړي دي، د نور دا منې کړي دي. او دغه شانې نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي. دا یې دا ګوره ستاسو سیاستدانانو خبره کوم. زمونږ دا بارانونه راځي لکه اوس الحمدلله بیګا د رحمت نه ډک باران شوي دی. الله دې زموږ دپاره د رحمت وګرځوي. دا باران چې کېږي نو دا باران داسې نه چې دا اوبه موږ باندې راوورېدي، دا ستا د سیاستدانانو دا ستا دا کوم چې د ماهر فلکیات دوی وایي دا د سمندر نه آبي بخارات اوچت شي، آبي بخارات اوچت شي چې هغه آبي بخارات اوچت شي هغه په وریځو کې بدلی شي او هغه وریځې راوشي پتا نو دا آبي بخارات چې ستا دپاره دا سمندر جوړي دا د دې نور د برکت نو نورې پیدې خو زما نورې پیدې دا پرېږده شیشې دې ولې اخېستې دي شیشې نو د هغې د برکته تا ته دا د بجلي میلاوېږي خشته مزېداره بجلي د دې نور د برکته چې کله را باندې نور را نه شي وي شیشې کار نه کوي. الا هذا القياس الله رب العالمین وی چې زما د قدرت وی مظهر دی نو والشمس وضحاها زما د قسم وی پنور او زما د قسم وی د دې په دې رڼا باندې دا تاسو والقمر اذا طلع دا راته مختصر وی ماغه چې مې هغه په وخت کې تیرم شو والقمر اذا طلعها او زما د قسم وی پس وګمه باندې اذا طلاها چې دی پسې رسترو د سورلسمې سپوږمۍ د سورلسمې سپوږمۍ دې نور پسې دی خوا نور پروزي اخوا خشته مزیدار رکیبې سپوږمۍ روحي نه الله وی زما د قدرت د قب دی رلوي نه او دا غیم ډېرې پیدې دي لتعلموا عدد السنین والحساب ته په لګیا حساب کتاب هم پکې ستا دا د روجه راله او دا د روجې ته یو میاشت دقې میاشتو باندې حساب کتاب کې لګیا دی. او دویم نمبر فایدې دا ده دا راته زه پر ستاسو د ډاکټرانو خبره کوم نور کومې کتابي خبرې راواغېستې نو جمعې به تېرېږي د دې هغه پیدې به ختمېږي نه. دویم نمبر خبره دا ده چې د دې سپوږمۍ په ذریعه باندې موږ او تاسو لګیا یو دا میوې خورو دا دانې خورو دا سبزیانې خورو دا وغیره دا هر یو څیز یو خپل خپل مزیدار خوند دی او مزه ده. اوس دا خوند پکې الله څنګه راولي دا ستا د سیاستدانان وي ستا د سیاستدانانو خبره کوم چې دې میوه کې دا خوند اچول دا د دې سپوږمۍ د برکته دا ستا د سیاستدانان الا هذا القياس صبرت دقه ویما نو الله رب العالمین دویم نمبر خبر ادا کوي چې والقمر اذا طلاها زما د قسم وي پس پوګمه باندې چې دا روحي دي والنهار اذا جل خبره مکوي
والنهار اذا جلاها کو ترتیب کی غلطی گم فاروق جان راته وایا والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها او زما د قسم وی پرز باندې اذا جلاها چې دا کلی مزیدار رڼا شي وګوره څومره کلی رڼا ده الله رب العالمین ور روخي جو رڼا شو ورځ را له کلی رڼا کړه تا ته پکې هر شیز واضح کاری دا الله وی زما د قدرت وی نه خداو کو نه ده کو زه ټوله شپه ټول عمر شپه راولم وای فاروق جانا قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون فاروق جانا الله وی کو ټول عمر ما شپه راوستا سوکشته چې ورځ راولي قل ارأيتم ان جعل عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون اقل کار نه لې کومه ټول شپه شپه کړه سوکشته چې ورځ بکی ما ټول ورځ کړه سوکشته چې شپه بکی نو ورځ او شپه را روانه ده الله وی زما د قدرت وی نه خداو کنه دا والنهار اذا جلاها زما د قسم وی پرز باندې چې کله دا کلی مزیدار الله ورته واللیل اذا یغشاها او زما د قسم وی په شپه باندې اذا یغشاها چې ارس پټ کی شابه شپه چې راشي نو سجان خپل کوتم رته تیار کې لخکاري ولی الله ارس پټ کړ نو شپم د الله رب العالمین د قدرت وی انا خد ذکر الله په قسم والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها الله بل قسم دا خو زما دې په دې اسمان باندې قسم او زما دې په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات د اسمان جوړ کړ الله په خپل ذات اسمان ته وګور څنګه اسمان دې نو خدای پاک نو وخت چې وینو زه به تاسو ویم چې د الله رب العالمین دې قدرت ته وګوره خو به د قرآن شریف آیات ځان ته راړه د قرآن شریف آیات ځان ته راوړه چې دا اسمان الله په کومه طریقه پیدا کړی دی ته پکې څه کوږوالی معلومولی شي وایا تبارک الذي وای بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق 7 سماوات طباقا وہ اسمان اللہ پیدا کر دی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تو کوګوالی پکې معلومولی شي وګوره وتا ما ترى من خلق التفاوت فرجع البصر مله یو ځل وتا بیا وګوره پکې معلوم کا کوګوالی ثم مرجع البصر بیا وتا وګوره بیا وتا وګوره بیا وتا وګوره ينقلب اليك البصر خاسئا طالب خپل نظر راضی واپس او هغه بس شي وي نامراد برازی تعالی ته پکې اس قسمه کوګوالی نشي پیدا کولی نو الله وی زما د قدرت نه خداو کنه دا والسماء وما بناها زما د قسمی په دې اسمان باندې او د دې په جوړېدل باندې والارض وما طحاها او زما د قسم په دې ځمکه باندې چې تعالی مزیدار خورا کړی دا ساده ضرورت مطابق یې جوړه کړی دا زمونږه برکت خان راغلی دا سوات نه خدای کو چې دسه طلاق شو کوټي په غر ختی نشو دا لوړه دا جوړه دا پلان کی دا ډیګری دا نه ازمکه الله رب العالمین همواره ستاد ضرورت د پاره خپل جوړه کړی دا والارض وما طحاها ته په خپل ژوندۍ لګیا دی خپل ضرورت ژوندۍ په خپل نور د ازمکه مله چې د الله قدرت اړه ته به د ازپی اوسم څنګه د ازمکه ګوري دا ګول دا ستاله زندانان وي او الله ستاده پاره یو مقدار د پاره خورا کړی دا ته لګیا خپل فیدالی دا الله د قدرت وی یا نه خداو کو نه د فاروق جان وایا والارض وما طحاها زما د قسم وی په دې ځمکه باندې او د دې چې چا خورا کړی زما د په هغه ذات باندې قسم دا قسمونه یاد ساتي غوري دې جواب قسم سره ونفس وما سواها او بیا الله قسم کوي زما د ستا په دی وجود قسم چې ته الله د کوم قدرتونو و ما سواها او چې کوم ذات برابر پیدا کړی تا په خپل وجود چې څه زه ته بعض وخت ستا د وجود متعلق بعض خبرې کومه زمونږ دا وجود د الله د قدرتونو لوی انحد د الله د قدرتونو لوی انحد دې سر وختونه راواله تر د خپو د دینو کا پوری
د بدن یو اندام د الله د قدرت وی نه خل معمولی شان تا کې فرق راشي قسم دې دا زمان نوک دی نوک سجانا چې کم رب بالا دا نوک را کړی دی هغه رب خو را کړی دی خو کو دا ټول مخلوق را جمع شي دا سنوک بالا نشي را دا سنوک بالا نشي را دا نوکه پورې خبره کوم ګوته پریدا بن پریدا لاس پریدا مټه پریدا سر پریدا سترګې پریدا غوږونه پریدا سپېږمې پریدا زړه پریدا او د قشان پلپوس او معده وغیره دا پریدا ساله به څوک داسې درکې الله وی و نفس و ما سواها ستا دغه ښکلي وجود چې چا برابر کړی دی په هغه ذات باندې قسم بیا الله رب العالمین وی ته خو مې پیدا کړې 11 قسمه الله وخوړل دلته ته یو خبر را مخکې کړه نو اوس چې دا دومره قسمونه الله وخوړل الله وی فالهمها فجورها وتقواها ته مې پیدا کړې دي دنیا کې نو بیا مې تاله یو اختیار درکړ بیا به تاله یو اختیار درکړ او هغه اختیار څه شي دی تا ته لاره وښوله فالهمها وی خوله تا ته زه طالبانو هغه معنا نه کوم ستاسو هغه معنا کوم فالهمها فجورها وتقواها تا ته ښه لاره وښوله او تا ته بده لاره وښوله او هغه د قرآن او د حدیثو په ذریعه باندې اوس ستا خوښه ده ته کومه لاره اختیار یې دا تاله اختیار درکړو لکه بالفرض وخت ملاغه دی یو مثال فاروق جان ویم دا زما ستا دا نظر دی ما تعالی اختیار راکړه دا نظر استعمال کا اوس دا اختیار هم راکړه چې دا نظر استعمال کا ته د خپلې مور ته خپل پلار ته د رحم او د کرم او د مهربانۍ په نظر باندې وګوره چې دا زما مور ده او دا زما پلار دی تا ته لاره ښولې ده دا زما مور ده دا زما پلار دی او زه د دوی نه پیدا یم او تا ورته د رحم او د کرم په نظر باندې وکتل نو ګوره دا نظر دې تا ته الهام کړی دی د ښو د بده د خیره ته دا چې دې مور ته وګوره د نظر او د کرم په نظر باندې ورته وګوره نو زما دې د خدای په ذات باندې قسمي د رسول الله مبارک د حدیث دلان دی دقه یو ځل کتلو باندې به الله تعالی د یو حج او د عمرې قبول کړي شوي ثواب الله تا الله وکتل تعالی دا طریقه ده او همدا نظر دی او ته بار ته ووتې او پردی یو خور او پردی یو لور او پردی یو مور را روانه ده دې خوا دې مور ته وکتل الله رله د حج او د عمرې ثواب درکړ فالهمها فجورها وتقوا لارم او فجور یې دار ته وکړه چې دقې ښځې ته دې وکتل نو د رسول الله مطابق د حدیثو مطابق دا دغه دی چې پردې زنانه ته د شهوت په نظر وکتل نو عینان تزنیانې ستا د سترګو زنا وکړه فالهمها فجورها وتقوا دواړه لارې راته وښولې اوس به دا تیز لکې اوس چې د عمل وکړو د الله دې ومنل او د الله رب العالمین احکاماتو باندې د عمل وکړو نو څه چل به وشي چې چا دغه احکامات ومنل د الله یره په دې زړه کې راوسته دی انسان کامیابی ومونته نو قد افلح دا 11 قسمه چې الله خوړل د هغې جواب قسم دا دی چې قد افلح من زکاها کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک 11 قسم الله خوړل د 11 قسمونه پس جواب قسم دا دی ګورې کامیابی هغه ده چې تا ځان پاک قد افلح دا هغه جواب قسم دی چې 11 قسم یې راته مخکې وخوړل نورونو دا خبره ډېره اهمه ده چې قد افلح من زکاها کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک د څه نه پاک ما ته وګورئ د شرک نه پاک الله سره څوک شریک نه کړ چې زما رب دومره لوی دی زه به ده سره څوک شریک کوم ځان یې دا کفر نه پاک دا دویم نمبر سټیج دی دریم نمبر دا دی چې ځان یې د غټو ګناهونو نه وساتو پاک یې که ځان یې د وړو ګناهونو نه وساتو دا سړی افلحا فاروق جانه فلاح څه ته وایي کامیابی ته فلاح څه ته وایي کامیابی ته تا ته به اوس دغه نه وایي تیمور جان به راته نه وایي چې حی علی الفلاح کامیابی له راشه فلاح له راشه کامیابی له راشه حی علی الفلاح قد افلح دا سړی کامیاب دی
سربالا دي دا څوک وي جواب را لراکې او زه دومره چغې وام نیمه ګنټه مې وې ته ماته یو خبره نشي کولی دا څوک وي په مینه ووایه دا څوک وي الله وي دا ستاسو په دې خولې باندې ذکر راولم چې دا کامیابۍ دا خبره الله کوي قد افلح من زکاها چې چا دا خبرې ځان کې راوستي د شرک نه د کفر نه د ګناه نه ځان وساته دی کامیاب دی وقد خاب من دساها او ناکام دی او برباد دی چې چا ځان پلیت چې چا ځان خلوب که پلیت که دا ناکام دی په شرک په معصیت په ګناه په کفر په ګناهونه ځان ککړ کا الله وی تباہ و برباد دی دا الله وی الله وقد خاب من دساها تباہ و برباد دی هغه کس چې ځان یې خلوب کو په دې ګناهونو کې ځان راو اوس رونو دا څوک وی یو جواب راکې او الله یې څنګه وی الله داسې نه وی چې قد افلح الله د دین مخکې یولس قسم وخوړل یا دا جواب قسم ډیره هم دی ما خو تاسو د الله قسم ته ضرورت هم نو خو یو نه دوه نه درې نه پنځه نه اووه نه یولس قسم الله وخوړل چې ګورې ځان کامیابۍ ته راوله د توحید دا کلمه ووایه د کفر نه ځان وساته د معصیت د ګناه نه ځان وساته کامیاب به او که د معصیت او د ګناه او د کفر نه دې ځان ونه ساته تباہ او بربادي مثال یې راته ووایه الله وی ډېر دي مثالونه ډېر دي یو مثال راته وی یو مثال یې دا وره چې کذبت ثمود بطغواها یو قوم تیر شوی دی هغې ته به ثمودیان وي قرآن شریف کې وایه فاروق جانا په اتو صورتونو کې د دوی مفصله واقعه ده اوس وخت نشته چې زه راته واقعه بیان کړم صرف هغه اجمالا خبره به راته وکړم چې ثمودیانو الله وله ناشنا باډې ورکړې وي طاقت یې وله ورکړو کورونه به یې داسې جوړول چې وتنحتون الجبال بیوتا فارهین او نور آیاتونو کې راغلي غټ داسې کورونه به یې جوړول چې د دې آیات هغه آخري مقصد به راته دا بیان کړم چې حیران به وته خلک او ستاسو د پښتنو په ژبه کې به دا وویم چې سر نه به یې ټوپۍ پرېوته ولې کورونه یې په غرونو کې ځان له جوړ کړي دا الله په قرآن کې وایي داسې طاقتور قوم داسې مضبوط قوم هر قسم راحت ولا الله رب العالمین په قرآن کې په اتو صورتونو کې الله د دې بیان کړی ما ولا ورکړی نافرمانی شروع کړه کفر شروع کړه دا الله رب العالمین بغاوت شروع کړه ځان پاک نه کو وقد خاب من دساها په دې ګناهونو کې ورلل صالح علیہ السلام وتعالی رب العالمین رو لیک چې دا شی مکوي تباہ و برباد کیږي وی نه کوي وی الله وی الله وی کوم الله وی غبر ذات چې دی وی د دقه الله د دې ذات یو نخ خورو لګا کړه صد پیغمبره دلیل بسوي وی سو کما ما ته وګوره وی زمنګ د سترګو دروان دی به یو اوخه پیدا کی دا الله په قران کې په اتو زینو کې ویل دي اوخه به پیدا شي ها بیا دا غینه پس زمنګ مخ ته زمنګ مخ کې لنګ شي بچي به پیدا شي من بستا قدرت ساده رب قدرت ومنو اقشانو شو دا الله په قران کې پاتو سورتونو کې بیان کړی دی الله رب العالمین یو عجیب الخلقت اوخه پیدا کړه د غر اولقید د غر نه اوخه روته او د دوی د سترګو وړاندې هغه لنګه شو بچی راوړو دوی په خپل سترګو باندې ولیده لګیاو د هغوی دپاره هغه به دغه وي دا ما د الله نښه تاسو لروړه د دې دپاره به م خوراک به م کو او خپل سکاک به م کوي قرآن شریف کې الله په مختلفو صورتونو کې وخت کم دی زه راته هغه تفصیلي واقعه به بیا چېرته بیان کړم خو الله رب العالمین وایي شرب ولکم شرب یوم معلوم تاسو هم د خپلو چینونه یو ورځ دوی له مقرر کړه یو ورځ یې دغې اوښې له مقرر کړه هغه ظالمانو الله دا قدرت یې ونه منه چې وی نه منه هغه اوښې راواغېشته هغه اوښه د هغوی یو ظالمو هغه مړه کړه حلال یې کړه هغه بچې یې ونه مړ قدار ابن صالح د هغه غالبا نوم دی او چې هغه اوښې مړه کړه او د الله د قدرت او د طاقت ته ځان ورمخکې کو ځان یې پاک نه که ځان یې پلید کو نو الله رب العالمین ورته اوس په دوی عذاب راځي
نو دا ټول الله په قرآن شریف کې بیان کړی دي. فاخذتهم الرجفة یو ځای کې دا دی، او فاخذتهم الصیحة حضرت جبریل علیه السلام په چغه والا او د هغې نه پس په چغه خو داسې نه وه چې دا اوبې وې، داسې چغه یې داسې چغه چې د انسان دا زړه بار ته روځي. بعضې وخت تاسو وینئ دا جهازونه وي د انسان دا زړه بار ته روباسي، چغه وي داسې مضبوط اواز کوي چې هغه اواز به څنګه الله د هغې دغه کوي چې فاغذتهم الصیحة چغه مې پې وواله، جبریل علیه السلام پې چغه وواله، د دوی دا زړونه بار ته راووتل. او بل ځای کې الله وی زلزله مې پې راوسته، هغه قوم مې داسې کړل چې هغوی لاندې او آبادۍ پې د پاسه. قرآن شریف کې د هغې بیان دی. نو الله رب العالمین غرق او تب ولې ځان یې پاک نه کړ؟ الله وی داسې مه کوه، کم لرې نه خو ته زما دا فرماني کې یو ځل باندې به دا باندې عذاب نه راولم، جزوي به را باندې راولم. وقد افلح من زکا وقد کذب الثمود بتقواها، دروغ کړل ثمودیانو د نافرمانۍ په وجې. اذ انبعث اشقاها چې د ټولو نه شقیق القلب سپیره انسان هغوی کې راغی، نه هغه اوښه ووجله. وایه فقال لهم رسول الله ناقة الله، دا د الله د قدرتونو ناقه ده. ګوره دا د الله اوښه ده، ناقة الله وسقیاها، پرېږده چې دا خپل خوراک کوي. فکذبوه فعقروها، هغوی هغه دروغ وګڼله او هغه یې مړه کړه. فدمدم علیهم ربهم بذنب، الله ونیول او د دنیا دپاره یو لوی عبرت وګرځو. هغه زلزله هم پرې راله او چغه هم پرې راله، ټول یې تباه و برباد کړل. دلته چې موږ یو کار وکړو، یو کس یو کس باندې ډز وکړو، نو بیا هم لمن فرار کوي، منډې وکړو ځان چېرته سید ته کوو. الله وی ولا یخاف عقباها، هېڅ پروا مې را باندې الله وی مقصد مې راته دا بیان کړ. ولا یخاف عقباها، الله وی زما هېڅ یره نشته، ومې کړل څوک به مې څوک هېڅ هم نشي کولی. دا د دې صورت هغه معنی او تفسیر تمام مختصر بیان کړ. د دې اصل مقصد چې خبره دا وه چې قد افلح من زکا، ځان پاک کا. ګورئ ځان پاکا، خو ځان دې پاک نه کړو نو الله رب العالمین وی چې هغه قوم ما تباه و برباد کړی، تا به هم تباه کړم، تا به ما څخه غرق کړم، او داسې نور قومونه هم د دنیا. نو الله په دې صورت کې دا خبرې موږ ته کړې دي. په دقې سوچ او په دقې فکر باندې دا صورت وایې نو یو به د الله هغه ير ستاسو زموږ په دې زړونو کې کښېني چې زما رب هر سهار وخت کې کولی شي. دا ګورې ما راته څه د ناول او د ډایجسټ د قصو نه کړه، دا د الله منظم کلام دی، عظیم کلام دی. دا صورت تاسو ته اکثر ملګرو ته به پکې یاد وي. د دې صورت بعضې وخت تلاوت چې کوې، دې سوچ او دې فکر ته یې ګورې، مونځ به هم راله خوند درکوي او دې زړه کې به یو یار هم راځي، یو ترخه به هم راځي. او چې کله دې په دې صورت ځان پوه کړه نو اوس یې خاصیت هم تاسو جاله خاصیتونه یو څو راته بیانوم. یو خو په حدیثو کې راغلی دی، یو خاصیت خو په حدیثو کې راغلی دی چې زبردست خاصیت دی. څومره خاصیت دی چې دا کوم راته ما ووی او په دې سوچ دی دا صورت ووی، چې دا کوم راته ما ووی او په دې سوچ او په دې تصور دی دا صورت ووی که نه، نو ما ته وګورئ د دې ځمکې نه راواله تر د اسمانه پورې، د دې ځمکې نه راواله تر او د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې، دا ټوله خلا چې ته د سرو زرو د سپینو زرو ډکه کړي او دا د الله په لار کې د الله د رضا دپاره ورکړي، الله به له دومره ثواب نه درکوي چې دا کم سوچ او فکر راته ما بیان کو په دې سوچ او تصور دی. دا صورت یو ځل وي نو د ځمکې نه راواله اسمانه پورې، د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې، چې څومره سونه دې قربانه کړې د دې نه زیات ثواب به الله د دې د یو ځل په ویلو باندې الله کوي. خو دا به سوچ فکر کوئ، ګورئ دغه سوچ او فکر سره به کوئ. دا خو رسول الله مبارک وي. او زمونږ بعضې علما وي، ګورئ دا درته علما ویم، او علما ډېر تحقیق کوي، علما ډېر سوچ کوي، علما ډېر فکر کوي. نو زمونږ بعضې علما وي چې دا سوچ او دا تصور دی وي او په دې سوچ او تصور دی دا صورت وي، دا صورت وي او په دې خپل بدن دی یو ظلم چوف کړئ. نو بعضې مرضونه دی او ډېر خطرناک دی، الله دې مونږ او تاسو وساتي. په هغې کې یو مرض دا فالج دی،
لقوه ده فالج دی دا فالج په بدن راشي د چا دا یو لاس کار نه کوي د چا دا بل لاس کار نه کوي د چا خپې کار نه کوي د چا لاسونه کار نه کوي د چا بدن داسې فالج شي چې مفلوج شي وی هلکه په کومه دی کو څه ورته وایي کومه کې پروت دی نو دا یاد ساتي چې په دې سوچ او تصور دی دویم نمبر فضیلت یې دا وره ودې وي نو قسم بالله قسم مې راته وخوړه چې د مرګه پورې به راباندې فالج نه راځي دا یو عجیبه کمال یې دا وره وایه به انشاءالله تعالی دویم نمبر یې دا فضیلت دی او دریم نمبر یې دا دی چې زموږ دا بعضې مریضان په هغوی باندې مرګي مرض راځي دا شیم پکې مبتلا دي نو بعضې باندې مرګي مرض راځي دا زده که هلکه دا مرګي مرض راشي انسان د وس نه بعد دی دا د انسان خوښه نه وي دې په ځان باندې پوه نه شي نو چې کوم انسان د ساري یو ځل دا صورت شمس وي په ده به د مرګه پورې د مرګي مرض راني د دریم نمبر کمال دی او څلورم نمبر زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله لیکلي دي چې کوم سړی دا صورت شمس تلاوت وکړي او بیا زموږ زنانوي بعضې زنانوي هغوی ته اسقاط حمل راشي دا حمل نو د بعضې زنانو دا حمل ضایع شي نو چې کله د زنانه حمل راغی امید یې پیدا شو او په دې دی ولا یو وزله د پیدا صورت وي او اوبه دی ولا یا دی ولا پی یا دی ولا څه خوراک دم که الله رب العالمین به د دې د برکت نه د دې د حمل الله برقرار وکړي د یو څو خاصیتونه علماو ښودي دي خو دا به هله دا کار کوي زما عزتمند ورونو چې دا ګورې په کوم سوچ او تصور راته موي په دې سوچ او تصور یې وی ګورې هله به کار کوي د الله دا لوی قدرت مخې ته ځان کول او د الله دا قسمونه او بیا دا چې الله وی کامیابی په دې کې ده چې ځان پاک کا د شرک نه د ګناه نه د کفر نه د معصیت نه د وړو ګناهونو نه کوشش وکړه د غټو ګناهونو نه کوشش وکړه د وړو ګناهونو نه چا ځان پاک کا الله وی دی کامیاب دی دا الله وایي خو په دغې ګناهونو کې مبتلا یې نو الله وی ګورې تباه و برباد نو دې ته به مونږ ستاسو انشاءالله سوچ کوو او چې دا علما یې په مانځه کې وي لږ به دقه سوچ او فکر ورته کوې چې زما دا رب مونږ ته څه وایي او څه غواړي چې په دې سوچ او فکر دې وي انشاءالله چې دا څومره خاصیتونه مې راته بیان کړ الله به دې دا په زړه کې راولي یادوې به انشاءالله که نه کومو کومو ملګرو ته یاد دی دروغ به ګورې راته نه وایې جومات کې ناست یې کومو کومو ملګرو ته چې یاد دی لاس اوچت کې شاباس زما خو دا مقصد وي دلته خو چې مونږ راځو تعلیم او تربیت چې موږ څه زده کړو چا چاته چې یاد دی ماشاءالله چا چاته چې نه دی یاد اوس هغوی لاس اوچت کې شرمېږې ما دا خو موږ دلته لاس اوچت کې چې چا چاته نه دی یاد لاس اوچت کې چې چاته نه یاد لاس به اوچت ساتې نه که نه ښکته کې به نه که نه لاس به اوچت ساتې او موږ رب سره واده کړو چې انشاءالله دا صورت په یادو انشاءالله ورسره ووایې او بیا به ځان په دې مفهوم او په دې مقصد باندې پوهیو چې په دې یو صورت ته ځان پوه کړې انشاءالله دنیا دې هم ښه شته د آخرت الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي درود شریف ووایې اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زموږ په ګناهونو د عفو او د درگذر قلم راکاږي او دا قرآن شریف چې الله تا موږ دپاره د هدایت او د کامیابی یو لوی څیز رالی خدای موږ په دې باندې پوه کړي اولم په خدای زده کړه نصیب کړي او بیا په راله خدای د عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي د دواړو جهانو شر هم الله محفوظ کړي الہ العالمین هم د هر قسم آفات او بلیاتو نه وساتي څومره ملګري چې جامع مسجد حلیم آباد ته راځي خدای هر قدم یې په تله نیکۍ کېښودي خصوصا زمونږ د سوات نه ډېر ملګري راغلي زموږ برکت خان هغه د سوات قسم دې چې هغې ځای ته ځي یو ورځ به دې لګي دې صرف زموږ د مینې او د محبت دپاره هغې لرې ځای نه دي دغه شان زموږ نور ملګري دي د هغې بټخې نه لقمان هادي صاحب او وصال هادي صاحب موږ سره ډېره مینه محبت ساتي او ډیر په مینه او محبت باندې راضي الله دې دوی دا راتک په خپل جناب کې قبول کړي او څه بعضې مشکلات دي هر چاته مشکلات راځي او د مشکلاتو نه لرې کولو لویه ذریعه د الله رب العالمین ذات دی او دغه دعاګانې دي نو تاسو هغې زموږ خصوصا هغې ملګرو ته عموما چې د چا مشکلات دي ټولو ته دا دعا کوي چې الله دغه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي او له د هر قسم آفات او بلیاتو نه وساتي او سې د زړه حاجتونه دي سره ستاسو د ټولو هغه زړه حاجتونه الله په خپل جناب کې قبول او منظور کړي الله دې د خپل قهر او د غضب نه وساتي او د دواړو جهانو خیر دې الله زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي برحمتک یا رحمت